په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته د اکتوبر د 11 نیټې پورې د وتلو نیټه پای ته رسېدلې او په پاکستان کې د قانوني اسنادو نه لرونکو په لکونو هغه افغان کډوال چې د پاکستاني پولیسو د کارواییو په سبب د مشکلاتو سره مخ او افغانستان ته ستنېدل غواړي، د تورخم په پوله پاکستاني سرحدي چارواکو د تورخم په پوله افغانستان ته د اوښتونکو افغان کډوالو لپاره د ویزې شرط لازمي ګرځولی دی، د کوم اطلاق چې نن د نومبر د 2 نیټې نه شوی دی. د پاکستان لخوا د تورخم په پوله د ویزې شرط لازمي ګرځولو سره د افغان مهاجرینو په مشکلاتو کې نوره اضافه هم شوې ده او د دغه فیصلې اطلاق به د افغان مهاجرینو په وړونکو ډریورانو هم کیږي. د پېښور سره نږدې په باغوانانو کې د لال خان په نوم په تورخم باندې افغانستان ته ستنېدونکي یو افغان کډوال ګیله کړې چې د ده واده و، خو د دې باوجود هم پولیسو دوی د سیمې نه په زوره باندې وویستل. نوم مې لال خان د پلار نوم مې ګلا خان ده، د باغوانانو اوسېدونکی ما. پیر په ورځ مې واده و، بس د واده د ډوډۍ نه مو کډه رابار کړه. دومره انتظار یې نه کوو، هره شپه به چاپې وې. دومره انتظار یې نه کوو، 31 تاریخ باندې کور په کور ګرځي، چاپې دي، هر افغانان دی ووځي. چې ونه وځي هغه وایي ځای په ځای مو ورته جیلونه جوړ کړي دي، هغه به غټې بې شرمۍ سره مخ شي. 15 کاله 40 کاله پکې تېر کړه، بل ملک چې 3-4 کاله تېر کړي د هغه ځای نشنلیټي درکوي. دلته موږ 40-45 کاله تېر کړه، 15 یو شی هم نشته. لاندې کوتل دلته دا تقریبا سار راغلی رش جوړ کړي، ګاډي نیم هغې خوا نه چې نیم دې خوا نه هغلته بېرته راتاو کړي، دلته ځای په ځای سټاپ سي، اړی راړی مې مثال دا ډریوران یې دومره ورخطا کړي چې یو بل سره ټکرې وکړي. د شپې هلته په هغه کې سار کړي وو، نو سار چې 2 بجې شو واړه ګاډي را روان شو، غټو ګاډو هم تادي کوله، وړو یو بل سره ان ټکرو ته سره مخامخ کړم. ماشومان مرو ته پراته، چا ډوډۍ نه دي خوړلې، چایونه نه دي څښلي، منځونه یې چا نه دي کړي، یو شی نشته، اوبه نشته. د لاهور نه د تورخم په لاره افغانستان ته ستنېدونکی یو افغان کډوال وایي د لاهور پولیسو ترې څو ځله د رشوت په توګه پیسې اخیستې او بیا یې پرېښي دي. زرداد مې نوم دی، د مومندرې ولسوالۍ یم. دلته د 35 کال وخت هم تېر کړ، ډېر په سختۍ سره تېر شو. دا اوس خو بیخي تکلیف زیات شو، داسې زیات شو چې پولیسو بیخي تجارت جوړ کړه د مهاجرو نه. پیسې اخلي، په 15,000 راکړه، 10,000 راکړه، کنتاڼې لا دې وړم، بس کارټ نه منل کېده. هسې بس ډېرو خلکو له کارټونه ورکړي چې دا منل کېږي، کارټ نه منل کېده د پولیس په مقابل کې. او بس یو به چې لاړ بل به راغی چې راکړه 15,000 کنتاڼې لا دې وړم، بس هم تجارت جوړ کړی و، بیخي تکلیف زیات و. بس زیاتي ټول خل راووته. موږ لاهور نه راغلو، لاهور کې ډېر زیات تکلیف جوړ کړی و. موږ چې کډه رابارولم مهاجر یې روان کړي وو، بس موږ زر سامان راواچو راووتو، بې عزتۍ څخه خل ډېر زیات مختو. دا چې په بل ملک کې 2 کاله تېر کې زیاتي قبولي درکړي، دې کې 35 سال وخت خلکو تېر کړ، اخر هېڅ دا کوم رقم وطن دی. خپل وطن ښه دی که وچی که لمدی، افغانستان ته لاړ شو، بس دا ښه خبره ده. پولیسو پیسې اخیستې، په کاټ ماټ به نه چلېدو، بس ویل چې پیسې راکړه، یو به چې لاړو بل به راغی. نو زمونږ ځای کې حالات ډېر زیات خراب و. بل اړخ ته د پاکستان لخوا د تورخم په پوله د ویزې شرط لازمي ګرځولو سره په پوله د ټرکونو قطارونه لګېدلي دي، د کوم وروسته چې ټرانسپورټرانو غوښتنه کړې چې د افغان مهاجرینو وړونکي د ټرک ډرایوران دې د دې فیصلې نه مستثنا وګرځولی شي او یا دې ورته خصوصي پاسونه ورکړی شي. د قبایلي سیمې لنډي کوتل نه ملګري ریپورټر مینوال شینواري سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.